وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کوم کسان چې زموږ حضور ته د وړاندې کېدو فکر نه لري هغوی وایي ولې موږ ته پرېښتې نه رالیږل کېږي یا دې موږ خپل رب ووینو. دوی په خپل نفس کې ډېر مغرور شول او په خپل سرکشۍ کې له چتې ووتل. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. په کومه ورځ چې دوی پرښتې وویني هغه به د مجرمانو لپاره د څه زیري ورځ نه وي. چیغه به کړي چې خدای ته پناه ورو. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هر څه چې د هغو کړو وړي دي موږ به هغه واخلو د دوړې په څیر به والوزو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سخت غرمې تیرولو ښکلې دیره به ومومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په هغه ورځ به په اسمان چیرونکې و وریځ څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزې کړای شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په هغه ورځ به حقیقي پادشاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هي زما بدبخته کاش کې ما فلانای سړی په دوستۍ سره نه وای نیولای. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هغه تیر ویستلم هغه نصیحت مې ونه منل چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بے وفا ثابت شو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرېښودلی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو. هو داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کېنوو او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بېلابېلو برخو بڼه ورکړې ده. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تاته کومه بې سابقې خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي د هغې سم ځواب موږ په خپل وخت تاته درکړ او په ډېره ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډېره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. مون موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلې دي په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. د نوح د قوم هم دغه حال شو چې کله پیغمبران دروغ جنو ګڼل مونږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره مونږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. په همدغه شان عادیان سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شول. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. له هغونه هر یو ته مونږ د مخکنیو تباه کیدونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو متار مار کړ. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکاره باران پرې اورول شوی. دوی به د هغه حال نه وی لیدلای خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیلمن نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا ویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه رالیږلی دی؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. د خو به مونږ بېلارې کړي د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وای که مونږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. ښه هغه وخت لرې نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لرې وتي وو. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي؟ آیا ته پر سمه لاره باندې داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیرې چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خو د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم هاخوا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ته نه ګورې چې ستا رب په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سوری ګرځولی. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار خپل لوري ته راغونډوو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه ستاسو لپاره دامه او خوب د آرامۍ سبب او ورځې د ژوندۍ پاتېدو وخت یعنی د ژوند فعالیت وسیله وګرځوله.
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي، بیا له اسمانه پاکي اوبه نازلوي تر څو چې د هغو په وسیله یوه مړه ځمکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دغه کارنامه مون بیا دوی ته ورخیو تر څو چې دوی یو څه درس واخلي، خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوره کولو څخه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. که زمون خوښه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاتولی. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قرآن در سره واخله، له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه سره یو ځای کړي دي، یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو، او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده، یو خنډ دی چې هغه له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هماغه ذات دی چې له اوبونه یو بشر پیدا کړ، بیا له هغه نه د نسب او خویشاوندۍ دوه بېلابېلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. لدغه خدای پرته خلق د هغو بندگی کوي چې نه دوی ته ګټه رسولای شي نه زیان، او د دې لپاره نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځېدلی دی. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اے محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. دوی ته ووایه چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم، زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اے محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه، د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. غزات چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي، بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلانده شو. رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه له کوم پوهېدونکي څخه وکړه. د الفرقان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 25مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده
یا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کله چې دوی ته ویل کېږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي نو وایي رحمان سوي ته چې څوک وایي نو موږ به همغه ته سجده کوو دغه بلنه د حقوق کرکه برعکس لا زیاتوي کومه ګټه نه کوي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ډیر مبارک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو دیوا او یو ځلانده سپوږمۍ رڼا کړه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما غزات دی چې شپه او ورځ یو د بلې جانشینه کړه د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع زی او که جاهلان مخ ته راشي نو وای تاسو ته سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زمون پروردګار موږ د دوزخ له عذاب وساته د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی إنها ساءت مستقرا ومقاما هغه خو ډیر ناکاره استوګنځای او ځای دی والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما کسان چې کله لګښت کوي نو نه به ځای لګښت کوي او نه بخیلی بلکې د هغو لګښت د دغه دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی هغه نفس په ناحق نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کی او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په هغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مگر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه ورسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل کړی وي دغه خلکو بدی به الله په نیکیو بدلی کړي او هغه خیر بخونکی او خورا مهربان دی ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا څوک چې د توبې په وستلو نیک عملي غوړه کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ شاهدین نه وایي او که په کوم بابیزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغو ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پرې ځان وړون کون نه اچوي، یعنی دغه پند او نصیحت نالیدلی نه نیسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنی هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي، هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي. څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای محمد خلکو ته ووایه زما رب تاسو ته څه اړتیا لري که تاسو هغه ونه بلئ. اوس چې تاسو د دروغو نسبت کړی دی ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي. د الشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 26مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تلك آيات الكتاب المبين. تاسین میم دا د مبین یعنی حق کارکون کی کتاب آیاتونه دي. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ای محمد خایت پرې غم کې خپل ځان بایلی چې دغه خلک ایمان نه راوړي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. که مونږ وغواړو نو له اسمانه داسې نښانه نازلولی شو چې د دوی غاړې د هغې په وړاندې ښکته شي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. دغه خلکو ته چې د رحمان خدای له لوري هر نوی نصیحت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اوس چې دوی د دروغو نسبت کړای دی ډیر ژر به دوی ته د هغه شی حقیقت له بیلا بیلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډې وهي. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. او آیا دوی کله ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ څومره زیات هر ډول عمده نباتات پکې راټوکولي دي؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن
ربك لهو العزيز الرحيم. په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده، خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب زوروره هم دی او د رحمت خاوند هم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. دوی ته د هغه وخت قصه واوروه چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه، د فرعون قوم ته، آیا هغوی نه ویریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسی عرض وکړ ای زما ربه زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي، ته هارون ته هم رسالت ولېږه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته، ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله فرمایل هیڅ کله نه هغوی تاسې ته کوم زیان نشي رسولی، تاسې دواړه لاړ شئ زموږ نښانې در سره واخلئ، موږ به له تاسې سره یو او هر څه اورو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرعون ته ورشئ او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره رالیږلي چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدې. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون ویل آیا مونږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وې پاللی؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له مونږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل، ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم، له هغه وروسته زما رب ماته حکم راکړ او زه یې په پیغمبرانو کې شامل کړم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده، نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپلو غلامان ګرځولي وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي، که تاسې باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اورئ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي دي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر صاحب چې تاسې ته رالیږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن
لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون وویل کتا لما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستیږي. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږویشتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی، غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي. اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په ښارونو کې مارسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران را غونډ کړای شول او خلکو ته وویل شول تاسې به غونډې ته ورشئ، ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل مونږ ته خو به انعام وي که چېرته مونږ بری وګټو. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون وویل هو او تاسې به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمېرل شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځوونکي یئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. غوسم د لاسه خپل رسۍ او همساوي وغورځولې او ویې ویل د فرعون په وخت به همدا مونږ بری موندونکي یو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بیا موسی خپل همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې مونږ رب العالمین ومان د موسی او هارون رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
فرعون وویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دینه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته کوډي درښودلي دي خانو همدا اوس به وپوهیږئ زه به ستاسې لاسونه او پکې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو زړوم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون هغه جواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به د خپل رب حضور ته ورشو إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين او مونږ هیله منجو چې زمونږ رب به زمونږ ګناهونه وبخي ځکه چې مونږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 26مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 220 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیت څخه اوري وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون مون موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان در سره واخله ووځه تاسې به تعقیب کړی شئ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته مارسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنی بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډیر په غوسه کړي او مونږ داسې وډله یو چې هر وخت بیدار یعنی تیار او آماده یو فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل په دې ډول موږ هغوی د هغو له باغونو چینو خزانو او د هغو له ډیرو ښو هستوګنځیو څخه راویستل دا خو وشول له هغو سره او بلې خواته موږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نو دوی په مرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې مونږ خو ونیول شو قال كلا إن معي ربي سيهدين موسی وویل هیڅ کله نه لما سره زما رب دی هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې وه په خپل همسا سره سمندر په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هر ټوټه دی ولوی غره په څیر شو وأزلفنا ثم الآخرين مالته مون بلا ډله هم نږدې راوستله وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين دې پیښه کې یو نښانه ده خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون او دوی ته د ابراهیم قصه واوروا کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې و چې د څه شیان دي چې تاسو عبادت کوئ
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين هغو جواب ورکړ یو څه بوتان دي چې مونږ عبادت کوو او مونږ د همدوی په خدمت بوخت یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسې اوري کله چې تاسې دوی ته بلنه ورکوئ یا دوی تاسې ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغو جواب ورکړ نه بلکې مونږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلي دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابراهیم ویل کله هم تاسې په غړېدلو سترګو هغو شیانو ته کتلي چې تاسې او ستاسې مخکنیو پلرونو نیکونو د هغو بندګي کړې ده. زما خو دا ټول دښمنان دي له یو رب العالمین نه پرته چې هغه زه پیدا کړم بیا همغه راته لارښوونه کوي. هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي. هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي. هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدې وروسته ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه ما ته حکم راوښیه او مال صالحانو سره یو ځای کړه او په وروسته نسلونو کې رښتیانه نومیالیتوب را په برخه کړه او مال نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه او زما پلار ته بخښنه وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی او ما په هغه ورځ مه رسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي را پاڅول شي کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد پرته له دې نه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. په هغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستي چې تاسې له خدایه پرته د هغوی عبادت کوو؟ آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. بیا به هغه معبودان او دغه ګمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړمخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون.
هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته وایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسو ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اوس نه زمون څوک سپارښ کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. کاش کې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. د نوح قوم پیغمبران دروغجنو ګڼل دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسو له خدای نه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسو لپاره یو امانتګار پیغمبر یم نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی نو تاسو له الله نه وویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هغو جواب ورکړ آیا مونږ ته ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. نوح وویل زه څه پوهېږم چې د هغو عمل څنګه دی د هغو حساب خو زما د رب په ذمه دی. کاش کې تاسو له څه شعور نه کار واخلي. زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم. زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. هغه ویل ای نوح که تا لاس وانخیست نو په ویشتل شوو یعنی سنګسارو کسانو کې به شامل شي. قال رب إن قومي كذبون. نوح دعا وکړه ای زما پروردګاره زما قوم زه دروغجنو ګڼلم. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلک غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. عادیانو پیغمبران دروغ جنو ګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسې نه ویریږئ زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجر غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. تاسې دا څه کوئ چې پر هره هسکه بابیزا یعنی د بلحوثۍ له مخې یوه یادګاري ودانۍ جوړوئ او لویې ښکلې ماڼۍ ودانوئ چې ته به وایې دلته ستاسې ابدي هستوګنه ده او کله چې په چا باندې لاس پورته کوئ د جبر او تیري په توګه یې پورته کوئ نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. له هغه ذات څخه وویریږئ چې تاسې ته هغه څه درکړي دي چې تاسې پرې پوهیږئ. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تاسې ته یې څاروي درکړل اولادونه یې درکړل باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویریږم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. هغو جواب ورکړ مونږ ته برابره ده که نصیحت وکړي او که له واعظانو څخه نه وي دا خبرې خو همدغسې له پخوانه شوي دي او مونږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په پای کې هغه دروغجن وګاڼه او مونږ هغوی هلاک کړل په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسه هم دی او خورا مهربان هم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. سمودیانو پیغمبران دروغجن وګڼل یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل آیا تاسې له خدای څخه نه ویریږئ. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. تاسې به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډینې سره اوسېدو ته پرېښودل شئ په دغو باغونو او چینو کې په دغو کښتونو او د خرما باغونو کې چې وږي یې له باره ډک دي تاسې غرونه توږئ په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوئ له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. د هغو مسرفو خلکو اطاعت مکوئ چې په ځمکه کې فساد خپروي او څه اصلاح نه کوي.
قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. هغه جواب ورکړ ته محض یو کوډ وهلی انسان یې، ته زموږ په څېر یو انسان نه پرته نور څه یې، راوړه کومه نښانه که رښتونه یې. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح وویل دا اوښه ده، یوه ورځ د هغې د څښلو ده او یوه ورځ ستاسې ټولو د اوبو اخیستلو، له هغې سره هیڅکله غرض مه کوئ، که نه نو د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې، یعنې ژوبله یې کړه، او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده، خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. د لوط قوم پیغمبران دروغجن وګڼل. هغه وخت یاد کړه چې د هغو ورور لوط هغو ته ویلي وو، آیا تاسې له خدایه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګار پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه له تاسې نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا تاسې د نړۍ له مخلوق نه نارینهو ته ورځئ او ستاسې په میرمنو کې چې ستاسې رب ستاسې لپاره څه پیدا کړي دي هغه پرېږدئ، بلکې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. هغوی وویل ای لوطه، که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زموږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي. قال إني لعملكم من القالين. هغه وویل کوم خلک چې ستاسې له کړو وړو څخه کرکجن دي، زه له هغو څخه یم. رب نجني وأهلي مما يعملون. ای پروردگاره، ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله، پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه. بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړل، ډېر ناکاره باران چې پر هغو ویرول شوو وورول شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده، خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 220 مبارک آیاتونه لري.
تلاوت او پښتو ترجمه یې له 180 آیت څخه اوري. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغجن ګڼل. هغه وخت یاد کړ چې شعیب هغه ته ویلی وو آیا تاسو له خدای نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسو نه څه اجرت نه غواړم. زما اجر خود رب العالمین په ذمه ده. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. پیمانی خیر ډکوي او چاته زیان ما اړوي. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. په سمه ترازو ټول کوي او خلکو ته د هغو شیان کم مو ورکوي. په ځمکه کې فساد مخپروي او له هغه ذات نه ویریږي چې هغه تاسو او پخوانی نسلونه پیدا کړی. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وی ویل ته محض یو کوډ وړاندې کړی سړی او ته نور هیڅ نه مګر زمون په څیر یو انسان او مونږ خو ته بیخي دروغجن ګڼو. که ته رښتونه یې نو پر مونږ د اسمان کومه ټوټه راوغورځوه. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب ویل زما پروردگار په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسو یې کوئ. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. غوی دای دروغجن وګاڼه په پای کې پر هغو باندې د چتري ورځې یعنی د سوریا چونکې ورځې عذاب راغی او هغه د ډېرې ویرونکې ورځې عذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسه هم دی او خورا مهربان هم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. دا قرآن دی رب العالمین لخوا نازل شوی دی. روح الامین یعنی جبرائیل هغه تا ته راوړی دی تر څو چې ته له هغو خلکو څخه ووسې چې د خدای لخوا د خدای د بندګانو تنبیه کوونکي دي. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. پروخانه څرګند عربي ژبه کې او د مخکنیو خلکو په کتابونو کې هم دا شته. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آیا د دوی یعنی د مکې د خلکو لپاره دا یو نښانه نه ده چې د دوی په حقانیت باندې د بني اسرائیل علما پوهیږي؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. خو د دوی تعصب تر دې اندازې پورې دی چې که دا مونږ پر یو عجمي باندې هم نازل کړی وای او دغه فصیح عربي کلام هغه دوی ته لوستلی او راوړی وای بیا به هم دوی نو منلی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. وهم دې ډول موږ دغه ایمان نه راوړل د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی. هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي په هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کېدای شي؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ تا څه فکر کړی دی که موږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو چړچو مهلت هم ورکړو او بیا همغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کېږي نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ګوره موږ هیڅکله د کوم کلی خلک له دینه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي نصیحت د حق ادا کوونکي موجود او موږ ظالمان نه وو. وما تمزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. دا څرګند کتاب یعنی قرآن شیطانانو راخیستی راغلی نه دی نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولی شي. هغوی خو آن د دل اورېدلو نه هم لرې ساتل شوي دي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نو اے محمد له الله سره کوم بل معبود مبلا کنه نو تبا هم له سزا موندونکو څخه شي. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. خپل ډیر نږدې خپلوان ویروه او له مؤمنانو څخه چې کوم کسان ستا پیروي غوره کړي له هغو سره د تواضع چلند وکړه خو که هغوی ستا نافرماني وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅخه بریځم یم او په هغه برلاسی او رحمت والا باندې توکل وکړه چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاتېږي او په سجده کوونکو کې ستا بدلیدل را بدلیدل یعنی لکه قیام سجده او داسې نور ګوري. هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ای خلکو آیا زه تاسو ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي؟ هغه په هر دروغ جوړونکي بدکار باندې نازلیږي. د اوریدو خبرې په غوږونو کې پوکوي یعنی غوږ نیسي او له هغو نه زیاتره دروغجن وي. والشعراء يتبعهم الغاوون. پیغمبر شاعر نه دی پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي ګمراه شوي خلک ځي. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. آیت نویني چې هغوی په هر ناو کې سرګردانه دي او داسې خبرې کوي چې عملي کوي نه.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ او کله چې پرې ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي. د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 20مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. طاسین تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسین دا د قرآن او د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پورا باور لري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. حقیقت دا د هغه کسان چې آخرت نه مني د هغو لپاره موږ د هغو کړو وړو ښایسته کړي دي. له دې امله هغوی په لارو کې لالهانده ګرځي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. دا هغه کسان دي چې د هغو لپاره بده سزا ده او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. او اے محمد ته بشک دا قرآن دی او حکیم او عالم ذات لخوا مومي. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دوی ته د هغه وخت کیسه واوره کله چې موسی خپل کوروالاو ته ویل چې ما ته ور غوندې په نظر راغلی دی زه به همدا اوس له هغه ځای کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کوم سکروټه راخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاوده شئ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هلته چې ورسیدو نو آواز راغی چې مبارک دی هغه چې په دې اور کې دی او هغه چې د په چاپیریال کې دی. پاک دی الله د ټولو نړیوالو پروردګار. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. اے موسی دا زیم الله برلاس او د حکمت خاوند او ورزه خپل همسا څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځيږي نو شای واړه ولا وتښتید او شاته هم ونکتل. اے موسی مو ویریږه زما په وړاندې پیغمبران نه ویریږي
مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدۍ څخه وروسته په نیکۍ سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخښونکی مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. او خپل لاس په خپل ګریوان کې نه باسه ځلان د براوزی بیل څه عیبه دا 2 نښانې له 9 نښانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره هغوی ډېر بدکاران دي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. خو کله چې زمونږه څرګنده روښانه نښانې د هغو مخې ته راغلې نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډې دي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لو بل خوا موږ داود او سليمان ته علم ورکړو هغوی ویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته پر خپل زیاتر او مؤمنو بندگانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سليمان د داود وارث شو او هغه ویل اے خلکو مونږ ته د مرغانو خبرې راز د کړای شوې دي او مونږ ته هر ډول شیان راکړل شوي دي بشک دا د الله کارا لورینه ده. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. د سليمان لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لښکرې راغونډې کړای شوې وي او هغوی تر پوره انضباط لاندې ساتل کېدل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یو ځل له هغو سره سفر کاوه تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میږیانو ناو یعنی بیدیا ته ورسېدل نو یو میږي وویل ای میږیانو په خپلو غارونو کې ننوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبره هم نه وي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان د هغه په خبره مسکای په خندا شو وی ویل ای زما ربه ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښه شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو کرتبل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه وی ویل څه خبره ده چې زه فلانه هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
زه به هغه ته سخته سزا ورکړم یا به ذبح کړم که نه نو هغه به ارون مرو ماته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا زیات وخت نو تیر شوی چې هغه هدهد راغی وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته. زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلی. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هلته یو ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده. هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي او د هغې ډېر لوی تخت ده. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي. شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له لارې واړول. له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د اسمانونو او ځمکې پټ شیان برسیره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې پټوي او ښکاره کوي. د انعام المبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 20مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 93 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او که ته له دروغجنو څخه یې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دغه لیک یوسا او هغو خلکو ته وغورځوه بیا ورڅخه هاخوا بیل شه وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکې وویل ای درباریانو ما ته یو ډېر مهم لیک غورځول شوی دی. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. غد سليمان له خوا دی او د رحمان او رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مکوئ او زما حضور ته مسلمانان راشي. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. د لیک له لوستلو وروسته ملکې وویل ای د قوم مشرانو زما په دغه موضوع کې ماته مشوره راکړئ. زه له تاسې پرته د هیڅ کار پرېکړه نه صادروم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وویل موږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریښ خاوندان نور فیصله ستا په لاس کې ده. ته په خپله وګوره چې څه حکم کوي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکې وویل چې پاچایان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي
او د هغه عزتمند خلق ذلیل کوي او دوی هم داسې کوي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. زه دغه خلکو ته یو سوغات لیږم بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. کله چې هغه یعنی د ملکی سفیر سلیمان ته ورغی نو هغه وویل آیا تاسو غواړئ چې مال سره زما مرسته وکړئ؟ ته چې خدای ما ته راکړی دی هغه له هغه نه ډېر زیات دی چې تاسو ته یې درکړی دی. ستاسو سوغات دې همدا تاسو ته مبارک وي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ای استازیا د خپل لیګونکو لوري ته بیرته ستون شه مونږ به هغو ته له داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی مقابله ونه کړای شي او مونږ به هغوی په داسې رسوایي سره له هغه ځای وباسو چې ذلیل وګرځي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان وویل ای درباریانو له تاسو نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند عرض وکړ زه به درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږې زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لکم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولیده ویې ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم. او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپله لوی دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان وویل د هغې تخت ناکاره ناآشنا د هغې مخې ته کېږدئ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که له هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو مونږ مسلمان شوي وو. هغه چې کوم شي له ایمان راوړلو نه منع کړې وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې له الله څخه پرته هغو ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأت
امرأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. غیت وویل شول چې قصر ته ننوځه. هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوض دی او د ورکوزېدو لپاره یې خپلې پایڅې بډ وهلې. سلیمان وویل دا د ښیښې روڼ هوار فرش دی. هغې وویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډیر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولېږو چې د الله بندګي وکړي. نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح وویل ای زما قومه له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره ولې تلوار کوئ؟ ولې له الله نه بخښنه نه غواړئ؟ ښایي چې پر تاسې رحم وشي. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ویل مون خو ته او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلې یې. صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده. اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. په هغه ښار کې 9 ډلې وې چې په هېواد کې فساد خوراوه او کوم د اصلاح کار یې نه کوه. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړئ چې مونږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولی ته ووایو چې مونږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو. مونږ بیخي رښتیا ووایو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دا د سیسه خو هغوی جوړه کړه او بیا مونږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اوس وګوره چې د هغوی د دسیسې عاقبت څه شو. مونږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هغه د هغوی تش پراته کورونه دي. د هغه ظلم لامل چې هغوی کاوه په دې کې د عبرت یوه نښه ده د هغو خلکو لپاره چې علم لري. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومونږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی و او له سرغړونې څخه یې ډډه کړې وه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ومونږ لوط ولیږه یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکارۍ کوئ؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ستاسې همدا کړن لاره ده چې ښځې پرېږدئ نارینهو ته د شهوت رانۍ لپاره ورځئ. حقیقت دا دی چې تاسې سخت د جهالت کار کوئ. فما كان جواب
قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه قوم جواب لدی پرته بل څه نو چې هغه ویل خپل کلی نه د لوط کورنۍ وباسي دوی ډیر ځانونه پاک کوي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه مېرمنې څخه چې د هغې بیرته پاتې کېدل مونږ ټاکلیو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او راو پر هغو خلکو باندې یو ورخت هغه ډیر بد ورختو د هغو خلکو په حق کې چې تنبیه کړای شوی. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ای پیغمبره وایه ثنا ستاینه ده د الله لپاره او سلام د هغه پر هغو بندگانو چې هغه غوره کړل. له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوره ده که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي.